آشنا صاحب تاسو ته قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم که څه هم د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نوي منتخب ولسمشر ښاغلي جو بایدن د لوړې مراسم په واشنګټن ډي سي کې ترسره کیږي، خو دلته په کالیفورنیا کې هم ورته ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا ځکه چې داسې معلومیږي چې د جو بایدن د لوړې د مراسم په ورځ به دلته د پخواني ولسمشر ښاغلي ډانلډ ټرمپ پلویان به تاوتریخوال ته لاس وغځوي. ما یو راپور چمتو کړی چې ستاسو پام ورته رااړوم. له واشنګټن ډي سي څخه د کالیفورنیا د ایالت تر پلازمېنې ساکرامنټو پورې د منتخب ولسمشر ښاغلي جو بایدن د لوړې د مراسمو د ورځې لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر په نظر کې نیول شوي دي، ترڅو د پخواني ولسمشر ښاغلي ټرمپ پلویان یو ځلې بیا له زور زیاتي څخه کار وانخلي او دولتي واک په سوله ییزه توګه ښاغلي جو بایدن ته وسپارل شي. د کالیفورنیا والي ښاغلي ګاوین نیوسن وروسته له هغه چې په لوس انجلس کې یو پوځي هاماویک ټانک د نامعلومو کسانو له خوا څخه غلا شو، د کالیفورنیا اوسیدونکو ته یې خبرداری ورکړ چې د دې ایالت په ټولو ښارونو کې په هیڅ صورت تاوتریخوالي ته ځای نشته. موږ د کالیفورنیا د پولیسانو سربیره زر تنه نور د ملي ګارد ساتونکي د امنیتي تدابیرو د لا ښو ټینګولو لپاره په دندو ګمارلي دي. د ساکرامنټو د مرکزي ماڼۍ څلورو خواو ته مو د لنډمهال لپاره د اوسپنې کټارې ودرولې دي. له بلې خوا اف بی آی په امریکا کې د احتمالي وسلوالو خونړیو مظاهرو خبرداری ورکړی دی چې دې خبر ډېر خلک اندېښمن کړي دي. زه هیڅ نشم کولی چې پوه شم چې دا خلک ولې د تاوتریخوالو ډک افکار لري. دوی باید له خپلو ځانونو سره فکر وکړي او دې پوښتنې ته په خپله ځواب ووایي چې موږ څه کوو. اوس موږ امریکایانو ته دا خورا مهمه ده چې بیرته سره یو ځای شو او د ولسمشریزو ټاکنو پایله چې ښاغلي جو بایدن د ټاکنې ګټلې دي په درناوي سره ومنو، نو دا به د ټولو په ګټه وي. ډیرو زیاتو امریکایانو سره په ذهن کې دا پوښتنه وه چې آیا د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې به ټرمپ ګډون وکړي او یا نه، خو ټرمپ دا پلان نه لري چې په دې مراسمو کې ګډون وکوي. هغه به د لوړې د مراسمو په سهار د میریلند پوځي اډې ته سفر وکړي او وروسته له هغې به خپل کور ته چې د فلوریدا په ایالت کې دی ولاړ شي. د یادولو وړ ده چې په تیرو 3 کلونو کې به دا لومړی ځل وي چې یو ولسمشر د خپلې کاري دورې په آخره کې د نوي منتخب ولسمشر د لوړې په مراسم کې برخه نه اخلي. برېښنا تحریک، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کالیفورنیا.